دا کېونه زید مظاهره چانو لستر محکمې بهر سندرې ویلې او د هغې ښځې په ملاتړ یې شعارونه ورکول چې په کېونه یې د هغه تیري په اړه تور لګولی چې د هغې په ژوند کې بدلون راوست. جمهوري غوښتونکو د فورډ د تورونو په رښتینولي ځکه شک څرګند کړی چې ډېر وخت پرې تېر شوی دی. زیاتره ښځې وایي مظاهره یې د دې لپاره کړې چې دغه مېرمنه ګرمه ونه بلل شي. د سختې جنین د حقونو د ملي ټولنې الیس هوګ وایي موږ دلته د دې لپاره راغونډ سوي یو چې ښځې پوه سي هغوی درواغ نه وایي، خو کېونه د دې پروسې په هر ګام کې درواغ ویلي دي. خو کېونه د ښځو ترمنځ ډېر مدافعین درلودل. د هغې یوې پلوۍ په مخالفینو تور ولګوو چې د مظاهرې لپاره یې پیسې اخیستي. د امریکا په اړه د اندېښمنو ښځو د سازمان ډینیل بوک وویل کاشکې خلک پوه سي چې دغو ټولو کسانو د مظاهرو لپاره پیسې اخیستې دي. د پنجشنبې اجتماعي غونډه د 1991 کال د څارنوالې انیتا هیل د قضیې په شان ده. هغې د هغه وخت د سترې محکمې په نوماند کلارنس ټامس د جنسي ځورونې تور لګولی و. هغه وخت د ټامس انکار ومنل شو او هغه وټاکل شو. د هالیوډ لوبغاړې او سندرغاړې باربرا سټرایزند وایي چې له پوښتنو څخه د دواړو ښځو تېرېدل یو عادلانه کار نه دی. سړي لیواله نه دي چې د ښځو په خبرو باور ولري. ما په 1991 کې د تلویزیون له لارې د انیتا هیل د پوښتنو جریان لیده. خدایه دغو کسانو له هغې سره څه کول؟ د علي ګوډمارک په څېر ځینې شنونکي وایي چې د هیل قضیې د امریکا په سیاست کې بدلون نه دی راوستی. موږ هیڅ عبرت نه دی اخیستی. موږ لا هم له یو سړي او یوې ښځې سره په داسې حال کې خبرې کوو چې شاهدان موجود نه وي او د رښتیني شهادت لپاره وخت نه وي او فکر کوو چې دغه ستونزه په دې ډول حل کولی سو. خو د 1991 راهیسې د جنسي تیري په اړه په عامه او خصوصي خبرو کې یو بدلون راغلی دی. مبصرین وایي چې د یو چا په ژوند کې د یوې ټکان ورکوونکې پیښې په اړه لا هم ډېرې خبرې او دلایل موجود دي چې په اړه یې زیاتره ښځې نه غږېږي. همدارنګه شنونکي وایي چې په هېواد کې سیاسي اختلافات دومره زیات شوي چې د فورډ شهادت به د کېونه په ښځینه او نارینه پلویانو کومه اغېزه ونه کړي. تاج ننیار د آشنا تلویزیون امریکا غږ.